السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو، نوم مې محمد دی. په تلسیمیا ناروغۍ اخته یم. دا یوه ارثي ناروغي ده او چې د وینې سره کرویات پکې په ناسم ډول جوړېږي چې د 1415 کالو پورې تقریبا د ده عمر نه پاتې کېږي. تېر کال په همدې ورځ باندې دلته مونږ سره شهید باختیار احمد هوتک دلته ولاړو او هغه اوس مونږ سره نشته او ډېره زیاته مننه د مشرانو او ډاکټر صاحبانو د ځوانانو نه چې نن داسې ورځ ده چې د سرطان د تلیسیمه نړیواله ورځ ده. د سرطان شفاخانه کې به په 4 برخو کار کوو چې هغې نه یو تلیسیمه ده. د دې برخې کې هم موږ پروګرام لرو انشاءالله چې خو د وخت سره به وخت مخکې به ځو. نو زه د دې سټیټ نه په ټولو هېوادوالو غږ کوم چې هغه د هرې ژبې وي، راځئ سره یو شو چې افغان میډیکل کمپلیکس دپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړو. که هغه په هره برخه کې وي باید موږ تاسو سره یو شو او دې دپاره کار وکړو.